دا چې افغانستان ایران سفیر احضار کړی دی دا ښه کار شوی دی. د ډیپلوماټیک له لحاظه دا یوازینۍ وسیله ده چې دوی کولی شي له دې طریقه فشار راوړي او اضافه له دې نه نور څه نشي کولی. خبر هم کوو او موږ بیا عملي کوو هم چې هر څومره مو وس وي وژنې معصم وژنې بیا افغانان چې د امریکا په مقابل کې په ځان کې هم تړلی سو د خپل حق نه دفاع کول دا بیا د انسان حق ده چې خپل حق باندې ته ووژل سې ته شهید یې بیا موږ مجبوره یو. البته موږ شریر نه یو شر نه غواړو فساد نه غواړو. موږ په دې خطه کې په دغه جغرافیا کې موږ امن غواړو. موږ له ټولو هیوادونو سره د امن ژوند غواړو لکه په دغه نور هیوادونه چې دي دوی یو بل سره ښې رابطې لري. ولې زموږ همسایګان همیشه دغسې مغرض او رذیل دي چې هېڅکله دوی په افغانستان کې امن نه غواړي؟ افغانانو څه کړي دي دوی سره؟ دغه ایرانیانو سره زه خو په دې تاریخ نه یم خبر چې دغسې یو تاریخ که راغلی وي چې دغه اسلام په وخت کې د افغانانو په دوی کوم ظلم وحشت کړی وي یا د بل څه کړي وي. ولې دوی د افغانستان له نوم سره داسې ضد لري؟ افغاني هستي ولې افغانۍ اسرائیل ده؟ څه شی ده چې ته افغاني ته داسې په سپک نظر ګورې؟ دا ټولې هغه خبرې دي چې موږ باید دې نه عبرت واخلو او هر هغه افغان چې دلته راځي یا په هر ځای کې بیا هم د ایران دفاع کوي هغه د ایران جاسوس ده، هغه رذیل ده، هغه منافق ده. هغه سره باید داسې چلند وشي چې که په افغانستان کې په داخل کې وي هغه زندان ته یې واچوي لکه موږ چې امریکایانو اچولو چې تاسو تروریستان یې. دا هم تروریستان دي. دا د دې خاورې او د دې جغرافیا خرڅونکي او د خپل فرهنګ خرڅونکي دي. د دوی له لاسه نن افغانان همداسې بې عزته کېږي. دا اوس افغان نه ویلي چې هغه ته دوی ورته جاسوسي کوي، دوی ځایونه ورته کوي چې دلته افغانان پټ دي، هغه پسې راولي او افغانان ورباندې وهي او ټکوي، بالاخره ورباندې وژني. دا موږ خپل ځانونه داسې کړي دي. ډېره زیاته مننه فقیري صاحب. یو مسله ته چې محترم مولوي صاحب تاسې مخکې اشاره وکړله چې دغه څه چې منشا د دغه بدبختیو چې دا وروستیو څو ورځو کې د څه شی وه په 2015 کال کې کله چې مهاجرین اروپا ته راغلل نو تر هغه وخته پورې افغانانو په د ټول اروپا په سطحه باندې یو ډېر نیک او دروند نوم درلوده او هیڅ چا افغانانو ته د شکایت ګوته نه نیوله. خو پس د 2015 کال نه د افغانانو په مقابل کې یو نفرت پیدا شو، ځکه همدغسې تیري وشول، جنسي تیري وشول، وژنې وشولې او د افغانانو نوم ډېر صدمه ولیدله. نو دا نابللي میلمانه چې په ایران کې او په پاکستان کې دا 40 کاله پراته دي او بیا په څنګ کې داسې جرایم هم وکړي او د خلکو د اصلي خلکو کار ډوډۍ هم ترېنه واخلي، نو طبیعي ده چې داسې عکس العمل به هغوی د ښیي که څه هم داسې عکس العمل په ټینګه د غندلو ده، ځکه هر څوک چې جرم کوي جرم شخصي عمل ده او باید مجرم د خپل جرم په سزا باندې ورسیږي، نه یو کتله د خلکو چې هیڅ نوع مسؤلیت پکې نه لري. اما دا چې په ایران کې هیڅ نوع بشري حقوق نه مراعات کیږي دا کومه پټه خبر نه ده، دا خبره په نړیواله سطحه باندې معلومه خبر ده چې ایران هیڅ نوع بشري حقوقو ته ژمن حکومت او دولت نه دی. هغه څه چې د دولتونو د افغانستان د حکومتونو مکلفیت و هغه دغه و چې یو میکانیزم باید جوړ کړی وای چې یو طرحه جوړه شوې وای چې په دغه د افغانانو د بیرته راستنولو لپاره کار شوی وای. اما دا نه تیرو حکومت وکړه او په دې حکومت کې فعلي حکومت کې د دې څرک نه لګېږي چې حد اقل په دې جهت کې د کار وشي چې هغه چا هلته پراته دي خو پراته دي چې دا نور چې د ورځې 4,000 نفر روان دي حد اقل د دوی د مخه ونیول شي چې دوی د بې عزته نشي، دوی د خپل ژوند له لاسه ورنکړي او دوی د خپل راتلونکي د لاسه ورنکړي. د دې لپاره هم په خواشینۍ سره هیڅ کار تر اوسه پورې نه ده شوی یا حد اقل موږ څه شی نه دي اورېدلي. زما یادېږي چې ډاکټر صاحب فاروق اعظم په دې اړه یوه ډېره ښه علمي طرحه لري او هغه طرحه یو د 3 کاله مخکې د اروپا ته دلته ما دعوت کړی و او هغه طرحې باندې دلته موږ سره خبرې وکړلې. کېدای شي چې د افغانستان د مهاجرینو وزارت ډاکټر صاحب فاروق اعظم ته مراجعه وکړي او د هغه نه هغه طرحه وغواړي. ډېره ښه طرحه ده او د افغانستان د شرایطو سره ډېر ښه سازش لري او ټول
امکانات پکې څېړل شوي دي چې څنګه دوی د پیسې بېرته راشي څنګه امکانات زه یوه پوښتنه تاسو نه دلته کول غواړم څنګه کولی سو چې له نړیوالو هغه ارګانونه چې دوی د مهاجرینو مسؤلیت لري یا مرسته کوي له هغوی سره په ګډه او د افغانستان له حکومت سره په ګډه او موږ او تاسې ټول افغانان څنګه کولی چې هغلته افغانان اوسېږي یا مهاجر دي نو دا پیسې که د خپل وطن کې ورکړل سي دوی لپاره کورونه جوړ سي د دوی لپاره یو منظم ترتیب ونیول سي تاسې څه ویل غواړئ په دې کې محترم مولوی صاحب دلته یو سازمان ده په نامه د انټرنیشنل ارګنایزیشن فار میګریشن IOM لنډیز دی دا د 20 کاله په همدغه جهت کې البته په نړیواله سطحه کار کوي او په افغانستان کې هم دوی د بهر نه د اروپایي هیوادونو د ایران نه د پاکستان نه افغانان بیولي دي حتی په هغه وخت کې ما واورېدو چې لا ما زه خپل شاهده د دې یم چې زه څارنوالۍ ته ورغلم زموږ یو همکار د جرمني نه ورغلی و البته دا افغانان چې دلته راشي د دوی د تحصیل خو دلته حساب نه ده نو دوی خو ډېر ټیټ ټیټ کارونه کوي نو هلته چې بیرته افغانستان ته تللی حتی غیر د هغه معاش نه چې حکومت د افغانستان ورته ورکوه د میاشتې $300 ورته دغه IOM ورکول یعنی افغان حکومت کولی شي چې دغه د IOM په مرسته باندې افغانان بیرته افغانستان ته وغواړي او البته دا خو هغه افغانان IOM بیول چې دوی د مسلکي خلک وو او تحصیل کړی وو او کولی شو چې په حکومت کې کار وکړي یعنې دا امکان وجود لري چې دغه IOM سره او UNHCR سره چې د ملګرو ملتونو یو سازمان د هغو سره په ګډه کولی شي چې دا کار د افغانستان حکومت وکړي البته د مهاجرینو وزارت دا کار کولی شي خو لکه څنګه چې ما اشاره وکړه ډاکټر صاحب فاروق اعظم په دې باره کې ډېره ښه طرحه لري بله خبره دغسې اوس ایران مثلا په زور افغانان مجبوروي چې له دې هېواد نه باید ووځي ایران بیا په دې کې څه مسؤلیت لري چې د نه باید څه وغوښتل سي یا دی هم په دې کې برخه باید واخلي چې افغانان په زوره وباسي که هېڅ مسؤلیت نه لري نو د اصولو له مخې چې هغه افغانان چې هلته راجستر شوي دي خو ایران اجازه د ویستلو په زور نه لري اما دا خو بیا د هغه د بیلاترال قرارداد دی چې د افغانستان حکومت او د ایران سره څه نوع قرارداد لري دا به تړون لري دا مطابق د هغه تړون عملي کېږي یعنې په اصل کې د مهاجرو په زور ویستل د هېڅ هیواد نه مجاز نه دي مګر هغه چې ورته اجازه ورکړل شوې ده هلته چې غیر قانوني اوسېږي خو بیا هر مملکت یې باسي د اروپا نه یې باسي په تیارو کې کېنوي هغه د جرمني نه په سلهاو وویستل که نه یعنې په هغه چې قانوني نه دي هغوی دې ویستلی شي او زه فکر کوم چې دا وروستیو وختو کې چې د افغانان روان دي یا په دا 20 کلونو کې وروستیو کلونو کې ورغلي دي زه فکر کوم چې اکثریت یې هلته ثبت شوي مهاجر نه دي ګرچې زه داسې په دې باره کې دقیق معلومات نه لرم اما زه فکر کوم چې اکثریت یې منل شوي نه دي یعنې راجستر شوي افغانان نه دي چې هغوی ته یو کارت ورکړي اجازه د اقامت ولري او که سبا ته کوم عمل یا کوم جرم کوي یا کوم څه کوي چې د ایران حکومت ورته لاسرسي ولري هغه چې غیر قانوني دي خو داسې دي لکه تور هغه که نه چې څوک پیدا کولی بیا نشي او چېرته پټ شو او جرم کوي بیا پټېږي نو هغه دپاره بیا د دوی په مقابل کې ایران چې هر عمل کوي د هغو څوک ترې نه پوښتنه نشي کولی ځکه دوی د غیر قانوني هلته پراته دي غیر قانوني باید وباسي کولی شي یعنې باید نه اما اجازه لري چې ویباسي البته چې ایران د افغانانو په مقابل کې د 40 کالو کې ډېر ظلم کړی دی سره له دې چې دوی د ایران هسې مرسته چې د پاکستان کې د مهاجرینو سره کېدله د ایران ته هغه نه مرسته نه ده شوې اما په ایران افغانانو سره په مجموع کې د 40 کالو مهاجرو سره چې هلته وو ښه وضعیت نه ده کړی هغوی دې ته د درس او د تعلیم زمینه نه مساعدوله اجازه یې ورته نه ورکوله چې درس وایي مکتب ته لاړ شي تعلیم وکړي او حتی دلته په اروپا کې ماته افغانانو چې د ایران نه راغلي ماته قصه کوله چې افغانان به چې د کارګر په حیث به یې ونیول یو میاشت 2 میاشته به یې ورته معاش ورکوه په دغه 1-2 میاشتو کې به یې دوی ته مخدر مواد ورکول دوی د به چې په مخدر موادو باندې معتاد شول نور به یې ورته پیسې نه ورکولې معاش به یې ورته نه ورکوه کار به یې پې باندې کوه او هغه مخدر مواد به یې ورته ورکول یعنې د دوی دې نه هغه استثمار کلمه چې دی هغه دغلته دوی د ایرانیان د افغانانو د قوې نه د په اصطلاح قوه ورته استثمار کول او د دوی د قوې نه یې ګټه اخیسته او پیسې ورته نه ورکول یعنې ایران په افغانانو باندې ډېر زیات ظلم کړی بې حده ظلم یې کړی ده اوس هم دغه ویډیوګانې چې موږ او تاسې وینو خیر هغه د ګرګین
ځین وخت کې د صفویانو دا په یاد را په تاریخ کې مې لوستي دي، نو د هغوی د خو نسل خو همغه نسل د تفاوت پکې نشته ده، او دوی د خو ځان اروپایانو نه هم جګ ګڼي. نو لاره د حل باید دې ته پیدا شي، او هغه دا ده چې په هر شکل چې کېږي نور د افغانانو د تګ مخنیوی وشي، البته نه په دې چې په زور باندې، بلکې دغه افغانانو ته باید ډاډ ورکړل شي، د امن ډاډ ورته ورکړل شي، زمینه د کار ورته مساعده شي چې دوی دې وشي کولی په یو اطمینان کې خپل ژوند وکړي او مړۍ ډوډۍ خپله پیدا کړی شي. بله مسله چې